چې اوسه پورې موږ لښکرې چې دي کرښې ته نه دي تللي چې اول ته ورته پرته دي هغه خلکو سره لګیا دي. موږ چې د دنیا ماته کړې ده دا هم په دې ټکنالوژۍ نه ده ماته کړې، دا هم په د وحدت اتفاق ماته کړې ده. موږ د انقلابونه چې ګټلي دي دا هم په جوش و خروش و په احساساتو نه دي ګټلي، دا هم په ډېره لوړه حوصله ګټلي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر قدرمن خلیفه سراج الدین حقانی د جمعې تر لمانځه مخکې د خوست په ستر جامع جومات کې د خلکو په حضور کې له ګاونډه د وروستیو بریدونو او پوځي اقداماتو په تړاو تفصیلي وینا وکړه. هغه د افغانستان په ښارونو او نورو سیمو بریدونه ښکاره تیری او جنګي جنایت وباله او ویل چې د افغانستان د خاورې حریم او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع د افغانانو دیني او وطني وجیبه ده. ښاغلي خلیفه سراج الدین حقانی ویل د امریکا په مقابل کې ورته د خلکو راټولول اسانه نه و، خو په دې مسله کې ټول ملت په خپله سره متحد دي. د هغه په وینا د پخوا په پرتله اوس ملي اجماع لا پیاوړې شوې او هیڅوک باید د افغانستان د تاریخ د هیرولو تېروتنه ونه کړي. خو موږ بیا دا پیغام دنیا ته ورکوي، خپلو ګاونډیانو ته ورکوي چې خدای خاطر وکړئ، د خبرې لارې درته خلاصې دي، خبرې دروازې خلاصې دي، مه کوئ داسې عمل، ما سړی مجبوروئ دغه ته. که ته نن هوایي ځواک لرې، میزایل لرې، پیسې لرې، هر څه به لرې، خو د ټیم عزم، اراده، ایمان چې دا قوم لري، موږ چې د دنیا ماته کړې ده دا هم په دې ټکنالوژۍ نه ده ماته کړې، دا هم په د وحدت اتفاق ماته کړې ده. هغه ټینګار وکړ اوس داسې نظام شته چې د ملت استازیتوب کوي او که پریکړه وشي ولس به د خپل حریم دفاع ته راووځي. د ویل چې مشرتابه به تر ولس مخکې درېږي او له هغو کسانو نه دي چې نور به جنګوي او په خپله به په ارامو ځایونو کې ناست وي. اوس داسې یو نظام نه دی چې موږ ملي پاڅون نفیر عام فرض عین اعلان وکړو، خو دا کار چې جوړیږي دا بیا ډېر دروند تمام شي. خو زه خپلو ولسونو ته دا اطمینان ورکوم چې موږ د هغه خلکو نه ونه شمارئ چې د پردۍ میندو زامن بنجنګول، خپل به د خوندونو په محلونو کې ورته ناست وي، چرچې او مزې به یې هغې اخیستې. نه تاسو نه مخکې به موږ ولاړو انشاءالله الرحمن. د دې ملک د دې ملت دفاع به کوي، په ګډه به یې کوي. د دې ټولو ناخوالو باوجود خلیفه سراج الدین حقانی جنگ د چا په ګټه ونه باله او ویل د خبرو دروازې نړۍ او ګاونډیانو ته خلاصې دي او له تیرګرو یې وغوښتل چې له دې اقداماتو لاس واخلي او مسله د تفاهم له لارې حل کړي. هغه زیاته کړه که څه هم مقابل لوری هوایي ځواک او مالي امکانات لري، خو افغان ملت عزم، اراده او ایمان لري او پخواني اشغالګر په ټکنالوژي نه بلکې په وحدت او اتفاق مات کړي دي. خو موږ بیا دا پیغام دنیا ته ورکوي، خپلو ګاونډیانو ته ورکوي چې خدای خاطر وکړئ، د خبرې لارې درته خلاصې دي، خبرې دروازې خلاصې دي، مه کوئ داسې عمل، ما سړی مجبوروئ دغه ته. که ته نن هوایي ځواک لرې، میزایل لرې، پیسې لرې، هر څه به لرې، خو د ټیم عزم، اراده، ایمان چې دا قوم لري، موږ چې د دنیا ماته کړې ده دا هم په دې ټکنالوژۍ نه ده ماته کړې، دا هم په د وحدت اتفاق ماته کړې ده. قدرمن خلیفه سراج الدین حقانی د ټي ټي پي او پاکستان د حکومت د مذاکراتو یادونه وکړه او ویل چې په ښه نیت یې منځګړیتوب وکړ، خو وروسته د هغه حکومت پالیسي بدلې شوې چې اصلاحي هڅې ناکامې کړې. اسلامي امارت تر دې زیاتې هڅې وکړې چې په ګاونډ کې امنیتي مشکلات حل شي، خو موږ نشو کولی د نورو امنیتي مسایل تنظیم کړو. دا مشکلات هم د تایم چې تر ډېره زیاته پورې چې اوس دا ایجاد شوي دي، که دلته پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي یا دې ته ورته خلک
د دوی سره په ستونزو مشکلات کې ما ته چې د 20 کلنۍ جهاد په دوره کې د پاکستان د خپل غلطه پالیسۍ له وجې دا مشکل جوړ شول. دغه مشکل په نتیجه کې نن دا بهانه چې دی موږ ته جوړوي، موږ ورته وایو چې د کور د نه خپله خبره ده په هر طریقه چې وي موږ دې ته آماده یو چې د خبرې د لارې د تاسو مسله در حل کړو. تاسو د خپل جنګ او د مشکل دلته مارکش کوئ. یوه په دې خبره باندې موږ چې د 15 کاله د 4.5 کاله چې کېږي مختلف مذاکرات ورسره کړي دي د دوی سره. دا خلک په رابطه ته چې خپله خبره هم ده د کور دینه در حل کوي. خو د دې ټولو باوجود بیا په دې کې اسلامي امارت خپل تصمیم ځان ولا د جناب علي قدر امیر المؤمنین صاحب حفظه الله تعالی داسې دوی چې د موږ د محاکمو مشر چې دی شیخ عبدالحکیم صاحب او د موږ د دفاع وزارت قدرمن وزیر صاحب مولوي صاحب یعقوب مجاهد او د موږ قدرمن مشر د استخبارات عمومي استخباراتو مشر عبدالحق وسیق صاحب زه ورسره دا مختاملین شیخ صاحب وویل چې په اتو کلو اردوګانې باندې وګرځئ، په دا وزنو باندې وګرځئ، ټولو ته دا پیغام ورکړئ چې دا مسله چې د پاکستان د ننه مسله ده یا د موږ د کور د باندې کوم جهادونه روان دي دلته موږ ملت مکلف دی د امیر تیر امر لاندې دلته به موږ به اجازې څوک هم چېرې نشئ د دې مسلې د حل لپاره یې اصلاحي کمیسیون وټاکو چې څوک د دې سره ملګرتیا کوي یا هلته ورځي هره ګرځوئ. هغه خلک داسې په مرور دی د 4.5 کالو کې په زرهاوو مجاهدین خپل موږ بندیان کړي دي، په بلوچستان کې اوس هم پراته دي. د دغه ملت د مصالح په خاطر باندې مشران داسې نه دي چې دومره کمزوري دي، خو دغه د دې په خاطر باندې چې موږ دغه حساسیتونه راونه پروي، مشکلات راونه پروي. خیر موږ د خپل ملت حوصله وساتو. د دې ټولو باوجود یا نه ماورا چې د سعودي او ترکیه او د قطر په حضور ورسره کېناستلو د دې خبرې کې چې دی دا مسله د ټي ټي پي په نام باندې راګرځوي دلته د موږ دغه ازادي استقلال دا نشي برداشت کولی. دا مسله کې اوس پوهو داسې نه وي چې زه د چا ته قوم ته نه ورکړم مشکل دې ورته جوړ کړم. په دې 20 کلنۍ کې چې موږ ته کوم مشکلات ایجاد شوي دي اوس د فرضي کرښې د ډیورند کرښې موږ ټول په ملي سطحه هغه خلک په دې مسله کې څومره حساس دي چې شعار یې د تراټکه ښار یو یادوي. ښاغلي خلیفه سراج الدین حقاني زیاته کړه افغانستان یو درود او عزتمن ملت لري. موږ په دې عقیده لرو چې مرګ یوه لحظه مخکې وروسته نه کیږي. که د بشري غټو قدرتونو دومره توغندیو او جنگي ټکنالوژي افغانان له منځه یو نه وړل نو اوس د پاکستان پوځي حلقه هم نشي کولی. هغه زیاته کړه چې افغانانو خپل انقلابونه په احساساتو نه بلکې په حوصله اوږدمهاله مبارزه او قربانۍ ګټلي او که اړتیا پیښه شي بیا هم د خپلواکۍ د ساتلو لپاره قربانۍ ته چمتو دي. په دې خو سره مطمئن وي سره تر ګوډې نه انشاءالله الرحمن بیا په اخر کې دغه احترامنا خواهش دنیا نه کوي د پاکستان اسلامي هیواد د مسلمان ملت نه کوي چې دغه خپل فوج مې خپل د فوج چرواکي مې سر ورخلاص کوي پوهې کوي چې موږ ګورئ دومره کمزوري ما بولئ موږ د انقلابونه چې ګټلي دي دا هم په جوش و خروش و په احساساتو نه دي ګټلي، دا هم په ډېره لوړه حوصله ګټلي دي. دا هم فرض کړې ده چې 1.5 میلیون 2 میلیونه شهدا موږ ورکوي خو د خپل ازادي د لاسه نه ورکوي. ما درته وایي دا خو د ترپرنۍ جنګ ورته جوړ شي. کاشکې موږ د یو کفري هېواد سره جنګ وای، اسلامي هېواد سره سړی په خفه کېږي. خو په دې جنګ کې زه ګورم موږ افغانستان ملت که د 50 کاله تقسیم شو په احزابو تنظیمو تقسیم شو که په سمتو تقسیم شو دغه مسئلې ته موږ یا دعوت کړي نه دي خود به خوده ټول سره متحد دي متفق دي او هغه به بیا داسې وي چې ازلي بدبختي به وي چې دی په هوش کې نه راځي دا نه درک کوي
چې د 15 کاله مخکې دلته څوک وي او باوجود د دې چې دا بیا هم دوی موږ په سترګې کې راخېږي بیا زه دا وایم چې موږ ته خبره نه دي پکار موږ خبره خلک نه وي مقصد دا نه چې د مذاکرات خلک نه دي خبره خلک نه وي بیا عمل ثابته کړی د عمل بې ثابته دی الحمدلله ما درته وویل چې اوسه پورې موږ لښکرې چې دي کرښې ته نه دي تللي اچول ته ورته پرته دي هغه خلکو سره لګیا دي خو که تاسو ورمارش کړي دا یو دی د خوست جومات خلک ورمارش کړي بیا به د ارګرځولو طریقه نه وي بیا به پخوانی تعلیق سره بیا ژوندی کړي نوموړي د پاکستان ولس علماو او قومي مشرانو ته هم پیغام ورکړ چې په خپلو حاکمانو فشار راوړي چې حاکمې خصمانه پالیسۍ بدلې شي ښاغلي خلیفه سراج الدین د خپلې وینا په پای کې د روژې مبارک میاشت یادونه وکړه او له ولسه یې وغوښتل چې احساساتي او مغرور نشي بلکې دعا وکړي چې دا مسله په عزت او سوله ییز ډول حل شي